د زیارت د غمیزې ثانیې د مړو له کورنۍ سره د یووالي لپاره نن په ټوله بلوچستان ایالت کې د ټولو سیاسي ګوندو لخوا د کاربندیز هړتال اعلان شوی دی. دغه وخت په چمن، کوټه، زیارت او د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې چې کوم کاربندیز هړتال دی هغه دوامداره روان دی. چې کوم واړه غټ مارکیټونه دي، دوکانونه دي، هغه ټوله بند دي او هړتال روان دی. په چمن کې دغه وخت چې کومه واړه دوکانونه دي، مارکیټونه دي، دا ټوله بند دي. بلخوا د تېره شپه ناوخته د حکومت او درنا کمیټې درمیان مذاکرات هم وسلو. موږ خو تېره ورځ احتجاجي مظاهره او جلسه هم د زیارت شهیدانو په حق کې د هغو په کومک کې وکړله. د هنې وړک بیا نن پر 19 جولای د جمعې ورځ نن شټرډون هړتال دی په ټولو صوبه کې د هغه شهیدانو په کومک کې. د موږ سره چې پرون کومه زموږ د آل پارټیز کمیټې وه او ورسره د دغه حکومتي وفولو دې مذاکرات وکړي. چې کوم مذاکرات وسو، مذاکرات ناکامه شو. په هغه کې زموږ 5 مطالبې وې چې 5 مطالبې کې دوی دلته په مذاکراتو کې ومنلې. دننه چې ولاړو چې کوم د دوی زورورو یا بل څو دې اختیارات نه درلودل هغه نه ورسره ومنلې. نو ځکه زموږ آل پارټیز مشرانو برته دا دغه وکړي چې نن به شټرډون هړتال وي او د نن 5 بجو بعد به بیا د آینده لایعمل جوړوي. سخت لایعمل ته به موږ ځو تر هغه ساعته پورې به زموږ شهیدان په روډ پراته وي چې تر څو پورې زموږ جایز مطالبې منل کېږي. چې د دې دواړو د طرفه چې کوم پر څه مطالباتو اتفاق وسو، د هغه وروسته درنه کمیټې دغه اعلان وکړي چې حکومت زموږ پر څو مطالبو اتفاق وکړي او نورې څو مطالبې دي هغه تر اوسه پورې حکومت نه دي منل شوي د حکومت له لورې. خو دوی دغه اعلان وکړي چې زموږ مطالبې نه ومنل شولې. سبا به نن چې کومه د جمعې ورځ ده دوی دغه اعلان وکړي چې په ټوله بلوچستان ایالت کې به د کاربندیز هړتال اعلان وي. دغه وخت په ټوله بلوچستان کې چې کوم کاربندیز هړتال دی هغه دوامداره روان دی. دوی دا وایي چې تر څو پورې حکومت کومې زموږ مطالبې دي، پاته مطالبې دي چې موږ اتفاق نه دی پر شوی، چې هغه منل شوي نه وي او د مړو کورنۍ ته انصاف ورکول شوی نه وي او په بلوچستان کې د امنیتي وضع برابره شوې نه وي، تر هغه پورې زموږ دغه احتجاجي درنه روانه وي. دغه وخت غوښتنې مې دغه دي چې کوم ناورین عمل څو ورځې مخکې کوټه انه وړه کې په زیارت کې وسلو، د هغه کوم شهیدان چې دي د هغو شهیدانو لپاره چې کومه درنه ناسته د هغه په حمایت کې نن په ټوله بلوچستان کې شټرډون هړتال چې د هغو ته دي کم قاتلان دي هغه دې ګرفتاره شي، په منظر عام باندې دې راشي. ټولو شهریانو کور ودان بالکل یو دکان هم خلاص نشته. د شهریانو د تجارانو هم کور ودان موږ سره په دې کې مکمل حمایت کړی دی. په پټک کولا پټک باندې چې کومه احتجاجي پرلت دی هغه نن په 8مه ورځ هم دوام لري. چې په زیات تعداد چې کومه ځایي کسان دي یا د سیاسي پارټیانو چې کومه خلک دي هغه ګډون کړی دی، د هړتال روان دی. دا هم وویله چې تر څو پورې چې کومه زموږ د درنه کمیټې کومې مطالبات دي هغه ټولې منل شوي نه د حکومت له لورې، دغه احتجاجي درنه به تر هغه وخته پورې دوام ولري. نعیم اچکزی، شال نیوز، چمن.